هغه شاعر وای ټیټ مې ما بوله غورځنګ را باندې مکړه ټیټ مې ما بوله غورځنګ را باندې مکړه زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. دا څوک فکر نه کوي چې افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر شوی نو هر څوک تاسو کې دا به کېدلی شي. دا هیڅ وخت نشي کېدلی. افغانان په مېلمستیا کې په مهمان نوازي کې په دنیا کې درجه اول دي. هر څوک چې د میلمه په حیث راسي مونږ سر په باندې قربانو. خو که څوک دلته په کاګو سترګو راغلي په تجاوز راغلي سرنوشت د انګلیس او شوروي او د امریکا په شکل باندې ګرځېدلی دی. دا قشتېپې کانال د ډېرو خلکو نه لورېږي په افغانستان باندې. دا امنیت چې نن په افغانستان کې دی چې بعد له 40 کالو په افغانستان کې جنگ نشته ټک نشته دا د ډېرو خارجي دښمنانو په موږ نه لورېږي. دا اقتصادي پیشرفتونه چې نن په افغانستان کې روان دي دا د ډېرو خلکو نه لورېږي. ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان په موقت حکومت باندې غږ وکړ. نن زه یو وارې بیا همدا غږ له دوی سره غبرګوم. موږ له پاکستان سره ښه دوستي غواړو ورورګلوي غواړو. په ټول د تاریخ کې موږ ښه روابط سره درلود. موږ له دوی نه مننه کوو شکریه ترې ادا کوو چې دوی د موږ په میلیونونو مهاجرینو قربانوي. موږ د پاکستان له عوامو له پښتنو له بلوچو له سیندیو له پنجابیانو نه ډېره شکریه او مننه کوو ترې خوشحاله یو چې زموږ د مهاجرینو کوربتوب یې کړی. مګر ګیله وړه ګیله د پاکستان له سیاسینو نه لرو امنیتي قواوې نه لرو چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازۍ دپاره زموږ خلک ښکار کړي دي. او دا بیا بالخصوص په نارینه او خلاصه کې چې په زنانه او اطفالو کېږي دا د افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دی. موږ په جدیت سره له دواړو ګاونډیو ملکونو نه د دوی له حکومتونو نه له امنیتي قواو نه دا خواهش کوو چې زر تر زره د مهاجرینو نیول بند کړي. څوک چې په بندیخانو کې د هغه بندیخانو خلاص کړي. دا کوم عمل چې دوی کوي دا خلاف د هغه پروتوکول او قرارداد چې د افغانستان پاکستان او د ملګرو ملتونو UNHCR ترمنځ امضا شوی دی. دا خلاف دغه پروګرام ده. او په هغه پروګرام کې دا ویل شوی چې افغانان هر وخت چې وغواړي په خپله خوښه افغانستان ته لاړ شي په زور فشار باندې نشي ویستل کېږي. مګر نن تاسو وینئ چې د فشار په توګه باندې دا استعمالېږي. او زه په خپلو مهاجرو وروڼو باندې همدا غږ کوم چې لله الحمد اوس اسلامي امارت د دې لپاره کمیسیون جوړ کړ. د دوی لپاره به کمپونه جوړ کړي. ولایاتو کې به شاید نورې سیستمونه هم ورته جوړ کړي. دا به په کار باندې لویږي چې ترڅو دوی ته زمینه مساعد دي. زما له دوی نه همدغه خواهش دی چې خپل ټاټوبي خپل وطن ته راسي کرا. نن ستاسې افغانستان د منطقې له ټولو ملکونو نه ارامه ده. نن افغانستان د منطقې له ټولو ملکونو نه په اقتصادي نگاه باندې لحاظ په پښو ولاړ ده. نن له سیاسي نگاه افغانستان له ټولو ملکونو نه په پښو باندې ولاړ یو ملک ده. نو تاسو څه کوم بدري راس افغانستان ته خصوصا هغه زموږ سرمایه کاران تجاران چې په دې ملکونو کې په میلیونونو سرمایه په کار اچولې دي راوړی افغانستان ته دلته سرمایه ګزاري وکړي. ځکه په افغانستان کې هر کار له صفر شروع کېږي رقابت نشته. زموږ اقتصاد وزارت او زموږ د اقتصاد معاونیت د ریاست الوزرا چې په راس کې ملا برادر اخوند دی دا شپه ورځ همدغه زیار کې کوشش کوي چې سرمایه ګزاران راجلب. زموږ خپل افغانانو باندې خو دا فرض دی چې په دې وخت کې راسي په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. که تاسو راسي سرمایه ګزاري وکړي تاسو سره مهاجرین هم راځي. او په مهاجرینو موږ دغه کوو دغه ژوند چې تاسو هلته تېروئ په ګاونډو ملکونو کې تېروئ راسي په خپل ملک کې ابرومندانه تېر کړئ. دلته امنیت ده دلته حفاظت ده دلته به ستاسې حیثیت ستاسې وقار هر شی به محفوظ وي. او که تاسو رانسئ لاس له لاسه ورنه کړو د دې ملک جوړېده به هم ډېر مشکل وي. نو موږ له خپلو ګاونډیانو سره او د منطقې له ملکونو سره لکه هر وخت هم چې ویلي دي ښه روابط غواړو. خو هر شی هر عمل عکس العمل لري. که څوک بیا موږ سره په سمه لار نه ځي او زمونږ له بعض ضعف و نقاطونه استفاده کوي بیا به بالمثل عمل ویني. خو اوس هم لله الحمد افغانستان ډېر قوت او طاقت په لاس کې لري او ستا ورسره په دې باندې باید زمونږ نه داخلي او نه خارجي دښمنان وغولېږي چې ولا افغانستان 40 کاله جنگ په کې تېر شوی نو په افغانستان کې نور دمه نشته او هر څوک چې حمله پرې وکړي دا به داسې کېږي هسې به کېږي. نه نن زموږ سرحدات قوي دي. نن زموږ فوج اردو تر پخوانیو فوجونو اردوګانو نه یو مستقله یو آزاده او پر انرژي اردو ده. داسې زموږ امنیتي قوونه داسې قوتونه همداسې زموږ سیاست او اقتصاد. نو موږ ته څوک په ضعیفه سترګه نه ګوري.
هغه شاعر وای ټیټ مې مبوله غورځنګ را باندې مکړه ټیټ مې مبوله غورځنګ را باندې مکړه زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم. دا څوک فکر نه کوي چې افغانستان کې 40 کاله جنگ تیر شوی نو هر څوک تاسو کې دا به کېدلی شي. دا هیڅ وخت نشي کېدلی. و افغانان په میلمستیا کې په مهمان نوازي کې په دنیا کې درجه اول دي. هر څوک چې د میلمه په حیث راسي مونږ سر په باندې قربانو. خو که څوک دلته په کاګو سترګو راغلي په تجاوز راغلي سرنوشت د انګلیس او شوروي او د امریکا په شکل باندې ګرځېدلی دی. نو زه یو ځل بیا وایم چې مونږ غواړو چې خپل مشکلات له خپلو ګاونډیو سره بالخصوص له خپلو مسلمانو ورونو سره په د صلح لارې د خبرو لارې حل او دوی هم کوشش وکړي چې له همدې لارې نه مخته راسي. به ارتباط کانال قشتیپه ما باید عرض بکنم که ما روابط بسیار خوب و حسنه با جمهوری ازبکستان داریم و در این طول مدت 2 سال جمهوری ازبکستان برادران مسلمان ما در ساحات مختلف زراعت و کمک‌های غذایی و بشری و همچنان در بعض مسائل دیگری که اینا با ما کمک‌های بسیار زیاد کردن. ما از مردم، حکومت و نماینده خاص کشور دوست و همسایه شمالی ما ازبکستان متشکر هستیم و شکرگزار هستیم و همچنین از کشور ترکمنستان که با ما علاقه بسیار نزدیک و دوستانه و دیرینه داره و در طول جهاد ما اونا همیشه در پهلوی ما بودن و از جهاد ما از مقاومت مسلحانه ما علیه ناتو و امریکا اونا پشتیبانی سیاسی کردند و همچنان در مواقع بسیار حساس با کشور ما کمک‌های مختلف نوع اینا کردند. ما از اینا هم متشکر هستیم و از پیشان شکر ادا میکنیم. مگر به خاطر رفع تشویش هر دو کشور بلکه تاجیکستان هم ما این چیز اظهار میکنیم که از دریای آمو در طول تاریخ افغانستان استفاده نکرد. این اولین وقتی است، اولین مرتبه است در تاریخ کشورهای ما که بار اول افغانستان از این آب استفاده میکنه و این حق طبیعی ماست. ما باز هم به این متضمن هستیم که اگر همسایه های ما در این ارتباط تشویش داشته باشند ما حاضر هستیم که با اونا از راه دیپلماتیک و چنلات د دنیا د سیاسی حالات په ارتباط زوایم چې افغانستان اسلامی امارت لله الحمد په 2 کلو کې ډېر لاسته راوړنې درلوده. نن زمونږ په د افغانستان په پایتخت کابل کې په لسګونو سفارتونه او سیاسی او دیپلماتیک نمائندګۍ د دنیاوالو وجود لري چې د دوی سفیران چارډیافیران هلته حضور لري. هر ورځ دوی سره ملاقاتونه راکړه ورکړه شته. یو تعداد ملکونه چې هغه هم خپل سفیران چارډیافیران د افغانستان لپاره تعیین کړي دي. البته د دې موقع نه د مسایل سوي چې دوی دا تصمیم نه دی نیول چې اوس افغانستان ته راسي له افغانستان په بهر په دوحه او نورو ملکونو کې اوسي. خو موږ سره په تماس کې همیشه زمونږ مجالس سره روان دي. زمونږ کوم تشویشات چې دوی لري همیشه زمونږ هیئت د دوی سره کینی او له موږ سره چې کومې خدشې دي هغه له دوی سره موږ مطرح کوو. موږ امید دې کوو اوس دې ته ډېر نږدې سوي یو چې ان شاء الله په کم وخت کې به افغانستان له ټولې نړۍ سره سیاسي ټینګ کلک روابط ولري او زمونږ لارې به د ټولو ملتونو په مخ باندې تجارتي اقتصادي او سیاسي خلاص وي او موږ د دنیا سره راکړه ورکړه کوو. همدارنګه لازم بولم چې په دې وروستیو ورځو کې زمونږ د مهاجرینو حال زمونږ په ګاونډ کې بالخصوص ایران او پاکستان کې په ډېر بد حالت کې دی. هر ورځ بدون کوم موجب نه په ایران او پاکستان کې زموږ په سلګونو مهاجرین چې په هغو کې ښځې او اطفال هم شامل دي نیول کېږي او بندیخانو ته اچول کېږي. داسې کسان نیول کېږي بدباتو کې دوی وایي چې څوک اسناد نه لري نیول کېږي. مګر داسې کسان ستا تاسو وینئ ویډیوګانو راپورونه موږ ته راځي چې ټول اسناد لري خو له اسنادو سره برعلاوه نیول کېږي. موږ پوهېږو چې دا پروسه ولې شروع ده د څه دپاره شروع ده. دا په دې خاطر شروع ده چې د افغانستان په اسلامي امارت باندې یو سیاسي اقتصادي فشار وارد کړي. دا قشتیپې کانال د ډېرو خلکو نه لورېږي په افغانستان باندې.
دا امنیت چې نن په افغانستان کې دی چې بعد له 40 کالو په افغانستان کې جنگ نسته ټک نسته دا د ډیرو خارجي دښمنانو په موږ نه لوريږي دا اقتصادي پیشرفتونه چې نن په افغانستان کې روان دي دا د ډیرو خلکو نه لوريږي دوی فکر کوي چې اسلامي امارت په قدرت راسي نو به دا خلک نه مسلکی دي نه په حکومت پیږي نه په اقتصاد پیږي نو به ورځ ورځ د حال کارات خرابيږي مګم لله الحمد تاسو نن وینئ هغه اقتصادي پیشرفتونه موږ لرو چې په جهان کې دنیا نه لري له ډیرو غټو بودیجو او اقتصاد سره هغه مثالی امنیت چې موږ تعین کړی ده ټینګ کړی په افغانستان کې د دې مثال په دنیا کې نه 40 کاله جنگ په 2 کالو کې د دې جنگ مهارول او په افغانستان کې 10 مثالی امنیت قائمول چې په ټول افغانستان کې ټاک نه یو نفر نه مري حالانکه ډېر ملکونه له موږ په امنیت کې مخکې ونن ورته ګوري چې پاریو کې د ورځې په لسګونو خلک مري اقتصاد زمونږ په خارجي منابعو نه ده تکیه موږ د خارجيانو په اقتصاد موږ په بانک جهاني موږ په IMF باندې تکیه نه کوو موږ په خپل منافعو تکیه کوو موږ په خپل ګمرکاتو خپل عایداتو په خپل طبي منابع باندې تکیه کوو نن لله الحمد افغانستان کې اداري فساد نشته کرپشن نشته هر روپۍ چې په هر ځای کې پیدا کیږي مستقیما بیت المال ته راسي او له بیت المال په مستحق ځای باندې لکه دا کانال په باندې مصرفيږي خو که بده کې موږ په نړیواله باندې غږ کوو موږ په ملګرو ملتونو غږ کوو موږ په غربي نړۍ باندې غږ کوو لکه څنګه چې دوی افغانستان تخریب ک بمبارد ک دا د دوی حق ده دا د دوی واجبه ده چې بیرته افغانستان ته راسي د افغانستان په بیا آبادولو کې حصہ واخلي حد اقل هغه حصہ واخلي لکه دوی چې تخریب کړي کنه موږ دې تشمن لله الحمد که په 2 کالو کې نه په 10 کالو کې به افغانستان په خو درو ان شاء الله کې د الله پاک رضا خو که دوی موږ سره کومک سي دا پروسه به سریس همدارنګه تاسو تریاک وینئ چې د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله په یو فرمان باندې په 2001 کې 0 سوي اوس بیا 0 سوي دي هغه خلک چې په موږ په منفي پروپاګاندا کې هغه هم په دې باندې نه خالي دي چې په افغانستان کې او یا 15% مواد مخدر کم سوي لاسو شل کې نور باقي دا به ان شاء الله په یو کال نیم کال کې لباین اولاد او مونږ دا د چا د احسان د پاره نه کو دا مونږ د خپل ځان د پاره کو ځکه چې زمونږ تر 3.4 میلیونو زیات افغانان په دې لعنت باندې گرفتارو چې په 1.5 میلیون خځې او ماشومان دي مونږ د خپل ملت په خاطر باندې دا کار کړی خو په دې کې اوس د ملګرو ملتونو د UNDCP او د اروپאי ټولنې اسلامي کنفرانس اسلامي ملکونو دا دند جوړیږي چې په دې لار کې زموږ لاس نیوي وکړي او د دې په ختمولو کې زموږ خلکو ته بدیل شای راوړي چې ترڅو زموږ خلک له دې نه واوړي ځکه د افغانستان خلک غریب دي نو که یو کال 2 کال دا کارونه کې دریم کال به بیا مدته ته مجبور وي مفلسینه له لوګي نه به دا کار کوي خو که دنیاوال په دې بارګه کې موږ سره کومک وکړي په بندو کې په زراعت کې د اوبو په مهارولو کې په برق کې په سړکونو کې په فابریکو صنعت کې زموږ سره کومک وکړي ان شاء الله الرحمن موږ ټول دنیا ته دا ډاډ او اطمینان ورکو چې تریاک به بیا په ټول عمر کې په افغانستان کې نه کرل کیږي او نه بوي او نه مخدر مواد مختزي